د افغانستان کریکټ بورډ د ملي لوبډلې د چټک توپ اچوونکي دولت ځدران قرارداد له دې امله فسخه کړې چې هغه د کریکټ بورډ له ډیسپلین څخه سرغړونه کړې ده. خو ملګرو کوم ډیسپلین دی او ولې ورسره دومره ظلم کړی دی په کومه خبره په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. شاوخوا 3 میاشتې مخکې د مارچ پر 3 نیټه ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکي دولت ځدران په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د کریکټ بورډ پر ضد یو پوسټ کړی و. هغه په خپل پوسټ کې لیکلی و چې د کریکټ بورډ مشرانو ورسره د مور او میرې چلند پیل کړی دی او له نړیوال جام وروسته یې په سیالیو کې برخه نه ده ورکړې. نوموړي همداراز لیکلی و چې هغه جوړ او فیټ دی خو مسؤلین ورسره زیاتی کوي چې د زیمبابوې، بنګلادیش او ویسټ انډیز پر وړاندې سیالیو کې چانس نه دی ورکړل شوی. هغه په سلیکشن کمیټې هم نیوکې کړې وې او ویلي و چې د مافیا ډلې په خوښه نوموړی په لوبډله کې نه اخیستل کیږي. هغه ویلي و چې مجبوره شوم چې غږ پورته کړم ځکه چې کرکټ مو ورځ تر بلې خرابېږي. هغه په انډي مولز هم نیوکې کړې وې او دا ویلي چې کرکټ بورډ د مشرانو ظلم هم نور د زغملو وړ نه دی. هغه ویلي چې څو ورځې وروسته په کابل کې مطبوعاتي کنفرانس ورکړي او لای به هم راشي خو دا کار یې ونه کړ. خپلواک ویبپاڼې ته په کریکټ بورډ کې یوې سرچینې ویل چې د اصول او ډیسپلین د کوډ څخه د سرغړونې په تور دولت ځدران ته لیکلې او اختریه ورکړل شوې ده او همدارس د 6 میاشتو لپاره د ادارې سره قرارداد هم فسخه شوی دی. یا د سرچینه وایي چې نوموړي په ټولنیزو رسنیو کې د کریکټ بورډ پر مشرانو غوروي کمیټې نیوکې کړې وې او ډیسپلین له کوډ څخه یې سرغړونه کړې وه. هغه وایي چې د ادارې پر پریکړو کې مداخله او نیوکه کول د لوبغاړو حق نه دی او هر مشکل چې لري باید له ادارې سره یې شریک کړي. خپلواک ویبپاڼې هڅه وکړه چې په دې تړاو د دولت ځدران نظر هم راواخلي خو ونه توانېدل. 32 کلن دولت ځدران د افغانستان لپاره 2 نړیوالې یو ورځنۍ او 40 نړیوالې شلوریزې لوبې ترسره کړي دي. نوموړي په یو ورځنۍ لوبو کې 115 او په شلوریزو لوبو کې 40 ویکټې اخیستې دي.